الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سما نوع دي ذكر كي متصل ستوي فديك شيء نستي ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. متصل مرفوع تم متصل وي، موقوف تم متصل وي. يقول ما مش باید دا خبر و پیژنو چې په روایت کې یو مقوله نقدیه دي، یو مقوله وصفیه دي. یو مقوله کومه مقوله نقدیه، بل کومه مقوله وصفیه. مقوله وصفیه دي ته وایي چې په روایت باندې هیڅ اثر نه کوي. ته دا مرفوع دي په دې باندې نه د صحت ثابتېږي نه ضعف. یو بیا مقوله نقدیه دي، لکه دا منکر دي، دا شاذ دي، دا غریب دي. د دې خپل یو دا مقوله نقدیه دي، د دې په روایت باندې خپل اثر سته. صحیح سو؟ نو دا متصل دا مقوله وصفیه ده. چلو ځه المسند بیا چشتي هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. كتسهم بسند کې انقطاع وي پر دا مسند باندې لږ دریږو. په مسند کې مختلف عبارات د خلکو ده. یو عبارت دا دی چې مرفوع به هم وي، متصل به هم وي، سند خو د بلری لري، دې ته مسند ویل کېږي. مرفوع متصل سند لري، مرفوع متصل دې ته فقط چې ویل کېږي مسند. دویم دا خبرم پکې چې رفع به پکې نبی علیه السلام ته به پورته سوی، اتصال نه غواړي چې خامخا په مابینځ کې انقطاعات وي، نو هم و دې ته مسند ویل کېږي. صحیح سو؟ او دریم دا دی چې شرط پکې اتصال دی، رفع نه ده ضروري. شرط پکې څوک دی؟ اتصال دی، رفع نه ده ضروري. او څلورم دا عبارت هم د خلکو د ظاهري چې اتصال ظاهر د سند اتصال وي، رفع هم پکې وي، خو که انقطاع خفي پکې بیا پروا نه لري. څو مې وویل د ائمو خبرو ته چې سړی وګوري نو مسند د بعض عبارت څه داسې معلومیږي چې مرفوع به هم وي، متصل به هم وي سند. دویم د بعض خلکو عبارت چې مرفوع به وي، اتصال بیا ضروري نه دی. او دریم چې اتصال پکې شرط دی، رفع نه ده پکې شرط. څلورم اتصال هم شرط دی، رفع هم شرط ده، خو اتصال ظاهري اتصال به وي. که په مابینځ کې خفي انقطاع وي هغه نه ده ورسره منافي. خو د ائمو د تطبیقاتو څه تطبیق د ائمو ته چې ولاړ زموږ خبرې خو ګردي تطبیقي خبرو ته به هم تک کوي. دغه مشکله خبره ائمو تطبیقات ته چې موږ ورته وګورو نو ډېر وکرته چې دا مسند د دې اطلاق ډېر کرته پر متصل و مرفوع کېږي. صحیح ده چې متصل هم وي، مرفوع هم وي. او کله کله چې ظاهري انقطاع نه وي هغه ته هم مسند ویل کېږي. او موقوف ته چې په هغه کې اتصال وي د سند دې ته هم ائمه دغه ورته وایي، مسند ورته وایي. چې انقطاع ظاهر وي لکه مرسل معلق دې ته بیا مسند دی نه وایي. د دې لپاره تمثیلا اسانه خبره ده. لکه ګوره مسند د احمد دی، مسند د ابي علی موصلي دی، مسند د عبد بن حمید دی، مسند د بقي بن مخلد دی على عدم وجوده. دا رقم د نور مسانید دي، او دا رقم د کتب د نورو مطلب کتب د ابن خزیمه د المختصر او دا رقم دا نور بعضی کتابونه په دې کې دا مسند دی خو سره د دې په دې کې انقطاعات سته که نسته، او بعضی موقوف روایات پکې سته که نسته. سته بعضی موقوف روایات. صحیح سو؟ او ګورم او دا دغه دی مرسل بیا نسته کې. د مثال په توګه په د مسند احمد کې اوس مرسل نسته، ځکه مرسل خو څوک تابعیه کې نه، نو بیا مسند احمد دی کړی وای. ګوره د اول عشرم بشرا ذکر کړی دی، بیا د نور صحابه کرام ذکر کړی دي، خو د تابعینو در نومو لاندې روایت نه دي ذکر کړي، مرسل نسته کې. نو دا د مثال په توګه هلته په هغه اسانیدو کې انقطاعات هم سته، په هغه کې موقوف روایات هم سته، په هغه کې متصل هم سته. دا د ائمو د تطبیق څخه او دوی خپلو کتابو ته مسند وایي. ګورو چې زما په خبرو دلته به تی سره رسېدلي یاست که به نه یاست رسېدلي. موږ خو دا وویله چې دلته دغه اطلاقات باندې سته، خو د ائمو تطبیق ته چې ولاړ شو امام احمد بن حنبل خپل کتاب ته څه وایي؟ سره دی په هغه کې بعضې خفي انقطاعات سته او بعضې موقوف روایات پکې سته. او نو بیا هم دی څه ورته وایي؟ نو مسند اصلي خو مرفوع متصل ته وایي، خو کله کله هغه انقطاعات چې پکې په دې مرفوع متصل کې او موقوف او دا رقم انقطاع غیر خفي چې پکې دغه ته هم څه وایي. بس دا مختصره سو دا خبر.
دا وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. دار لسما نوع الشاذ هو ما خالف راوي الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. إيه يا خراوي د ثقات مخالفت وکي دې ته شاذ وای، او یا انفراد وکي داسې څوک چې دی دون قوت نه لري چې دا انفراد باره وچلی، دون قوت نه ورسره چې دا انفراد باره څه وکي وچلی، دون حافظه کې دغه نه ورسره دون ضبط نه قوي چې دا انفراد باره څه وکي وچلی. زما په دې خبره ته پوه شوست. دلته پر شاذ کې زه لږ څه درېږم. اصل ته چې ولاړ شي شاذ چې ائمو استعمال کړی دی شاذ مردود ته ویل کېږي. تفردی مردود دا شاذ پاره ژبه کې ګور یې دا شاذ چې دی استعمالي دی دا معنا ده چې معنا قاعده او مایدیت نه دی دغه سوی تقریبا په لغات کې مو دا شاذ یعنی معنا بس دا نو معنا دی خوند نه دی خوند معنا نه دی کړی داغه معنا چې لږ به خوندې جوړې اوس خو په صرف کې نور سره جوړې خو د غیب وای چې معنا خوند نه دی کړی. نو شاذ یعنی شاذ په هر پن کې راوخی، شاذ چې په هر پن کې راوخی هغه قاعده څخه خلاف هغه ته ویل کېږي. او په حدیثو کې تقریبا شاذ مردود ته ویل کېږي. زه د ائمه او اقوال درته ذکر کوم چې دی شاذ چې استعمال کړی یو خدا خبره زده کوي چې دا د شاذ اطلاق دا په ائمه کې بیخي کم دی. پخوا خدا شان نو اوس یعنی کولای شي سړی دا طرز په کمپیوټر کې په د شامله کې د ائمه متقدمینو کتابونو سره یو ځای کې دا په کمپیوټر کې طرز ته ګر سره یو ځای کې د شاذ لفظ ورته د شاذ لفظ به تقریبا ګر د 20 ځای 25 ځای دراسي دی استعمال کړی نه دی د اطلاق. متقدمینو ائمه د اطلاق کم استعمال کړی دی چې کوم ډیر نه ما کړی د 4 صدی بعد کړی د شاذ لفظ. یو دا خبره مې زده یو دویم شاذ ما ته ټول چې مردود ته وایي. ډیر علما چې شاذ استعمالوي د مردود په معنا استعمالوي. نو راځو موږ امام ابو داود رحمه الله یو کتاب الرساله لیکلی ده. دا رساله چاته استولې ده؟ هغه رساله ده خاص ملک ته استولې ده. په هغه کې یو روایت وایي هغه د یو قول کې زه د هغه قول کوم چې شاذ موږ ول چاته وایي مردود. دی وایي هلته یو خبره ذکر کړي د خبرې په اثناء کې دا ده فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. وای کچيري وای ګوره وای په حدیث غریب باندې احتجاج نه نیول کیږي، په حدیث غریب باندې احتجاج نه نیول کیږي. وای که څوم هغه روایت د دی چاوي لکه مالک ابن انس الاصبحي، يحيى بن سعيد الانصاري، که څوم د ثقات او ائمه علم، وای که بیا هم تای څوک پیدا کړي چې دا غریب شاذ خبرې راستي ډیر خلک ستا دا غو طرز طریقه دی چې نادری خبرې راخي. وای که تا داسې څوک لیدو چې شاذ روایت راخستل خلک به د روایت چې حدیث شاذ وي غریب خلک به عمل نه پکوي. ګوره شاذ په کومه معنا استعمال مردود. دویم حافظ صالح ابن محمد الجزردام د متقدمین او ائمه کې یو امام دی. هغه داس وی الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. شاذ حدیث دا منکر حدیث ته وای شاذ حدیث چاته وای دا منکر خو دغه معنا ده چې بد یعنی معنا هغه غیر معروف. صحیح سو امام تبری رحمه الله وای دا مشهور مفسر تبری جامع البيان ولا حالت په دغه جامع البيان کې وای الته یو پر روایت باندې باس کې د امش روایت دی هغه سیور راوی امپرات کړی هغه دلته د درشي په خپل عبارت کې دی وای دا راوی کچيري خالص منفرد وای لا به هم د روایت څه پکې دی ردی ادای به او چې د مخالفت کړی دی بیا خو بیخي نه منل کېږي. نو ګوره که منفرد وای نو دا روایت هم د باره شاذ و دا رقم که منفرد وای هم نه قبل دی شاذ راضي دی داسې د تور وای ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم ولو لم يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه. نو بواجب وای په دې کې تثبت تحري لشذوذه ځکه د شاذوالي صدده دا روایت به مقبولیدای نه مفتي صاحب سره دغه سو په پیوسو خبره. فكيف والثقات من اصحاب الاعمش يخالفونه في روايته. وس څنګه تی په خله کوي یا وس به څنګه دا روایت
مستعمل وګرځو چې خلک د سره څه هم کوي مخالفت هم کوي. او ما دا وویل چې په متقدمینو کې دا اصطلاح د شاذ به طوري اصطلاح نه دی مستعمل شوی. اوس نو یوه خبره ده سوال کېږي، امام حکیم رحمه الله هغه اولنی هغه سړی دی چې شاذ او د ده مخکې خلیلیم چې شاذ دی پریو اصطلاح ګرځولې ده او دا ثابته کړې ده د امام شافعي صاحب رحمه الله. اصل کې امام شافعي صاحب رحمه الله وایي دا تعریف خپل حاکم په علوم الحدیث کې کړی دی او خلیل هم کړی دی. هغه داسې دی لیس الشاذ من الحديث، دا د امام شافعي صاحب قول دی، متوجه است؟ لیس الشاذ من الحديث ان يروي ثقه ما لا يرويه غيره. شاذ هغه نه دی چې ثقه روایت وکړي او غیر د هغه روایت نه کوي. ان هذا ليس بشاذ، دا چیش نه دی، دا د امام شافعي صاحب خبر دی. انما الشاذ ان يروي ثقه حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. هغه خدا ته وایي چې ثقه مخالفت د نور ثقاتو کې د خلکو کې دا ته شاذ وایي. امام شافعي صاحب څنګه خبره وکړه؟ د امام شافعي صاحب خبره په پښتو یې وکړي. څنګه خبره یې وکړه؟ شاذ هغه نه دی چې ثقه روایت وکړي، ثقه تفرد په یو روایت وکړي. شاذ هغه نه دی چې ثقه تفرد په یو روایت وکړي، بلکې شاذ هغه دی چې ثقه مخالفت د ناسو سره وکړي. د امام شافعي صاحب په دې تعریف وسوس دا امام شافعي صاحب کړی دی په خپل کتاب کې. دا حکیمی او د خلیلی او حاکم رحمهم الله دوی راخستی دي چې دا بس شاذ مصطلح ده. شاذ چیش ده او دا مصطلح چا استعمال کړی دا اول کار چا ځنه اخستی دي؟ امام شافعي رحمه الله. که سړی د امام شافعي صاحب هغه خبرې ته ولاړ سي، ګوري دا زموږ د سبق سره تعلق نه لري. د هر چا خبره چې نیمه راخې نیمه پرېږدي په هغه کې به یو مشکل خامخا پېښېږي. اوس زه د دا روایت پای ته عبارت د امام شافعي صاحب دا خبر اوس خو د کمپیوټر دور دی نه، ویې ګورئ هر څوک یې وګوري دا زموږ خبرې الحمدلله ګردي دا رقم بس ګورئ خپل تعقب پسې کوئ. دلته میس انډرسټینډینګ شوی دی دا او دا د څه شوی دی؟ د نیم عبارت څه شوی دی. نیم عبارت اصل امام شافعي رحمه الله د حنفیو سره په مخالفت کې په مسله کې روان دی. پر جمع بین الصلاتین باندې خبره ده. الته یو خاص راوی دی ثقه دی، هغه په هغه جمع بین الصلاتین کې منفرد دی. دی پر هغه خاص روایت خبره کوي. دوی دا نور تل چې دا شاذ دی، یعنی معنا په دې باندې روایت نه کیږي، دی منفرد دی. دا خبر ورته کړی ده چې یعنی دا شاذ دی، خدا داسې شاذ دی سیدی تفرد دی، خدا داسې تفرد دی چې منجبر دی، په دې کې دونه قوت پروت دی چې دا شاذ وچلی. اصل خبره دا ده. دی باره ورته وایي چې دا رقم شاذ خو نه ردېږي چې ثقه تفرد کړی دی، ته چې ردوي هغه به دی شاذ ردوي چې ثقه مخالفت کړی. نو دلته دا تفرد یعنی معنا دی چلوي. اصل امام شافعي صاحب دا خبره دا رقم را روانه کړې، خو چونکې د کشنۍ ځای راواخیستل سو، د کشنۍ ځای سباره دا سو چې شاذ امام شافعي صاحب په نیز باندې پر مصطلح ده. زما په خبره ګور څوک پوه شوي دي که نه دي پوه شوي. بیا راوڅرخوم. اصل خبره دا ده چې معنا شاذ موږ امام شافعي صاحب مصطلح په توګه نه دی استعمال کړی. د خپله خبره په جمع بین الصلاتین کې را روانه ده. په جمع بین الصلاتین کې هلته راوي یو دی ثقه دی. امام شافعي صاحب مقصد دا دی چې دا یو خو ثقه دی، نو دا تفرد در هر تفرد خو نه ردېږي، هر تفرد خو نه ردېږي. اوس که تفرد دلته په دا رقم ځای کې تفرد مع المخالفت وایي بیا به ردېدلی. دا خو تفرد دی د ثقه دی او دا ثقه داسې دی چې دا خپل تفرد چلوی هم سي. دا رقم خبره ده. په پوه سواست په خبره دا داسو. دلته په دې مابینځ کې راځي الشاذ هو ما خالف راوي الثقات. بهرحال دا د تعریف دی موږ وکړي چې راوي د ثقات سره مخالفت وکړي. خو ما ورته ویل د متقدمینو په نسبت باندې دا اصلاح ډېره نه ده دغه. بهرحال ابن صلاح شاذ او دی چې شاذ تقسیم کړی دي، ابن صلاح چې رحمه الله شاذ و منکر یو شی بللی. ابن حجر رحمه الله بیا د شاذ د منکر فرق کړی دی. شاذ او غیر محفوظ دا یو شی بللی دی. شاذ هغه دی چې ثقه مخالفت وکړي د ضعیف د ثقات. منکر هغه دی چې ضعیف مخالفت وکړي د ثقات. دا فرق ابن حجر رحمه الله بیان کړی دی. ابن حجر مخکې دا فرق چا نه دی بیان کړی. المنکر بس نن مریض یم، نه پر منکر باندې بیا ودرو. مریض یم بیا ان شاء الله سبا ته ډېر وایي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین.